چې په اوښکو روژه نیسي چې په اوښکو یې افطار دی. چې په اوښکو روژه نیسي چې په اوښکو یې افطار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. دا به څوک غېږې ته پرېږدي دا به چا جولۍ ته ورشي. دا به کوم دیوار ته ژاړي کوم ارمان به یې تر سر شي. دا به څوک غېږې ته پرېږدي دا به چا جولۍ ته ورشي. دا به کوم دیوار ته ژاړي کوم ارمان به یې تر سر شي. دې نشته بابا نشته چې یې لاس په تندي کېږدي څه یو داسې ویر ژړلی شان ناکامې غاړې هار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. بابا څه به درته وایم جړېدل دي کړېدل دي د سلګیو بیه نشته دا خو ځان پورې خندل دي. هسې نه چې څوک خبر شي په رخسار یې پلو راخ کو سرخازو ته د پلار راغله وی محشر ته انتظار دی. د سلګیو بیه نشته دا خو ځان پورې خندل دي. هسې نه چې څوک خبر شي په رخسار یې پلو راخ کو سرخازو ته د پلار راغله وی محشر ته انتظار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. څو ګیلې یې له وخت وکړې څو شکوې یې له بخت وکړې بیا ورو په جړېدو شوه. د مور قبر سره خوا کې د خپل سر په شکېدو شوه. مورې پاسه مورې پاسه مورې پاسه ما ته قبر کې ځای راکړه په جهان کې مې ځای نشته. ما ته قبر کې ځای راکا په جهان کې مې ځای نشته. مورې ورک مې زړه سکون دی مورې ورک مې زړه قرار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. څه په مفته جنت غواړي په زارو باندې اخته شه په سجدو یې تندی مات که په توبو باندې اخته شه. هسې ځان له په جړا یې ستا سلګو پورې خندا ده. هسې ځان له په جړا یې ستا سلګو پورې خندا ده. د ټګۍ تسبیح راخلي شیخ په زړه باندې بیمار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. ویر ژړلې قلقلې وي تر یو شوره پورې راشي ګیله منه شي له ځانه چې تر کوره پورې راشي. د یتیم آهو فریاده د یتیم آهو فریاده هغه نشته له هر غږ دی چې قربان شي. آیا دمه کوې اورې د ټپي زړونو کوکار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. چې په اوښکو روژه نیسي چې په اوښکو یې افطار دی. دا به کوم اختر ته خاندي دې ته کوم اختر په کار دی. دې ته کوم اختر په کار دی. قدرمنو اوریدونکو د شعرونه په آواز ته جنید اقبال مصور مروت او په قلم دا ادم جان استاد لنډه احمد خیل ریکارډینګ منتظر سټوډیو لکی مروت. والسلام.